یو څو هایکوګانې سره شریکوم چې د ځینو غلو نه به لاسونه پرېږ شي د ځینو غلو نه به لاسونه پرېږ شي دا چې په زړونو کې یو بل ته غله دي چې د دې غلو نه سړی سزا پرېږدي د ځینې غلو نه به لاسونه پرېږ شي او دا چې په زړونو کې یو بل ته غله دي چې د دې غلو نه سړی سزا پرېږدي او بله هایکو ده چې وی مننه جي وی بنگلې مې دي او ګاډي مې دي ما وی پتا باندې افسوس پکار دی بس خو بنگلې دي او ګاډي دي وی بنگلې مې دي او ګاډي مې دي ما وی پتا باندې افسوس پکار دی بس خو بنگلې دي او ګاډي دي مننه جي ځینې معذور به مسلې هم لري خو په ټرانسجنډر کې دا ځینې خلک چې خرو ته واړی نو دا به ښایي ځینې معذور به مسلې هم لري خو په ټرانسجنډر کې دا ځینې خلک که خرو ته واړی نو دا به ښایي بله هایکو ده چې داسې لکه زماني هایکو ده چې هغه بیل وخو چې سامان یې نیو هغه بیل وخو چې سامان یې نیو اوس په کسټم کې مې افسر دی اشنا نو څوک مې سامان ته پورته نشي کولی هغه بیل وخو چې سامان یې نیو اوس په کسټم کې مې افسر دی اشنا نو څوک مې سامان ته پورته نشي کولی او بله هایکو ده چې د اس نه پرېوتم زر پاسېدمه د اس نه پرېوتم زر پاسېدمه نو وروسته مې خپلو شاګردانو ته وی چې کله پرېوځئ نو بیا داسې پاسئ د اس نه پرېوتم زر پاسېدم او وروسته مې خپلو شاګردانو ته وی چې کله پرېوځئ نو بیا داسې پاسئ او اول به سپو غفل نو خوب نه راتلو په دې مابین کې داسې وران عادت شوم اوس چې سپي نه غاپي نو خوب نه راځي او ما وی هلکه په دې سپي څه کوې وی چې دله تربیت ورکوم نو ما وی د ځان په شان سړی نه کې ما وی هلکه په دې سپي څه کوې وی چې دله تربیت ورکوم نو ما وی د ځان په شان سړی نه کې او چې خپل مالک پسې چاړه واغېسته چرګې د مرګ نه وړاندې دومره ووې چې تاسو زما غاګۍ هېرې کړې چې خپل مالک پسې چاړه واغېسته چرګې د مرګ نه وړاندې دومره ووې چې تاسو زما غاګۍ هېرې کړې دا کوم چې خپل مالک پسې چاړه واغېسته د مرګ نه وړاندې چرګې دومره ووې چې تاسو زما غاګۍ هېرې کړې بله هایکو ده چې دا کوم قومونه چې تعلیم ونه کړي نو بې شعوره یې جنګونه کوي لکه د روس او د یوکراین په شان دا کوم قومونه چې تعلیم نه کوي نو بې شعوره یې جنګونه کوي لکه د روس او د یوکراین په شان کله رشته کې اخوا دیخوا کوي اوس پکې وایي دواړو پای خوړلي په مسله کې مسله جوړه شوه او ته هم راضي وې مور دې هم راضي وه ټول کور راضي وه خو دا پلار دې نه دی د یو هندو بټخیله ورانه کړله او زه چې دا بعضې کتابونه ګورم نو په شاعرانو مې خیال داسې راشي لکه چې دوی اړو خور مور نه لري چې کتابونه یو دوه درې ولیکي بیا تخلیق پرېږدي تنقیدونه کوي نو دا چې هندو ازګار شي هغه شی دی بس یو هایکو راته دا ریډیو خو مارکوني جوړ کړی خو د دې ټي وي نه بیا نه یم خبر او خدای خبر دا لا کم د ممپلو پوستکي چېرته واچوم ماله په کور کې شاتار مه جوړوه چغجی راوړه چې څوک ترې نه خبرېږي او ورونو د ښځو نه جیبونه ساتئ چې وایي مور مې راله واخیستلې نو دا په موږ خپلې مرسې خرڅوي د خدای ظالمې دې کارونو مړه کړې
نو که خفه کېږې نه خوښه دي چې ستا دپاره بله ښځه وکړم ډېره زیاته مننه